بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. موږ بنن د ټینس قسمونه ویایو او بیا خاص کار پر پریزنت انډیپندنت ټیس بغاړو. خو موږ اول تر دې لمخه سي د دې کم خاکه د سیاز موږ په ذهن کې بیا به موږ ته لګاږي پته سي موږ پر د ټینس اوس روان ټینس اینڈ اټس کینډز زمانہ او د هغې قسمونه. ټینس په درې قسمه دی یا زمانه په درې قسمه ده: پریزنت، پاست، فیوچر. موجوده تر سوی را روانه. اوس د پریزنت هم څلور قسمونه دي، د پاست هم څلور قسمونه دي او د فیوچر هم څلور قسمونه دي. او د پریزنت دغه نمبر 1 سره ولګو، بیا پریزنت کنټینیوس سی، بیا پریزنت پرفیکټ سی، بیا پریزنت پرفیکټ کنټینیوس سی. دا سله د نورو صوبه د څلور لکه مثال پاست انډیپندنت، پاست کنټینیوس، پاست پرفیکټ، پاست پرفیکټ کنټینیوس. او دا سه بل د فیوچر انډیپندنت او فیوچر کنټینیوس او فیوچر پرفیکټ کنټینیوس. دغه نمونه به موږ اول دا ان شاء الله ویایو، بیا به دا او دا ویایو، بیا به دا او دا ویایو، بیا به دا او دا ویایو. چې لدې موږ ور پاره غوښتو دا څلور قسمونه، بیا به دا او دا ویایو، بیا به دا او دا ویایو، بیا به پر دا او دا بیا پر تقریبا 3-4 بار دا 12 جوړږي. پر دو به ان شاء الله موږ خبرې کوو. موږ تاسو ته خاکا د ټینسو بیان کس کند 12 ټینسونه دي. نن سکم موږ ټینس ویایو پریزنت انډیپندنت ټینس. دا ټینس ویایو. اوس دا ټینس به موږ په زنو څنګه یا دغه ټینس فکرې به موږ په زنو څنګه، او بیا به په د کې د ورب استعمال کم یو حالت وي. د ورب درې حالتونه دي، پر دو به یو ټیم راغو. د جملو بیا قسمونه دي: سوالیه، مثبت او د سينوري او امدادي فعل کله استعمالاږي او قانون، قاعده، کلیه بيڅوي. ور سره به یو درې مثال موږ پېښو. اوس پریزنت انډیپندنت ټینس دا د فعل حال مطلق یعنی مطلق موجود زمانہ سی وی. هغه ته په باره کې ستر غاړي لیا هغه وینا په زنوي. نو د هغه په اردو کې علامت لیا پہچان لیا شناخت لیا په زننګلوي دغه د سی هغه تا هي ته هي تا هو اور ته هو وغیرہ براغلی. اوس په جمله کې راغلي دي مثال: وہ کھیلتا ہے، ہم کھیلتے ہیں، میں کھیلتا ہوں، تم کھیلتے ہوں. مثال داسې جملې سره راشي. اوس داسې جملې کله راشي نو د داسې جملو د لپاره به د ورب اول حالت استعمالاږي. و د ورب درې حالتونه دي. نو دا ورب سی بیا ته تقسیم کې ورب په درې ځای تقسیم سي: فرست، سیکنډ، تھرد فارم. نو په دې باندې به موږ ځان ته یو ویډیو ښه وژغاړو چې د ورب درې حالات دي. خو دلته به په پریزنت انډیپندنت ټینس کې به د ورب اول حالت راځي. اول حالت سی راځي مثال ریډ. او دا ریډ دا تقریبا ګډیا ورنګ راځي. نو د ورب اول حالت راځي. په ځینې ټینسو کې امدادي فعل یا هیلپینګ ورب. اوس هیلپینګ ورب په کومو فکرو کې راځي، په کومو فکرو کې بن راځي. نو یو خدای له ځان سره نوٹ کوي سی مثبت. په مثبت یا په عامو فکرو کې سی منفي او سوالیه نه وي، ودته مثبت فکر وي. په دو فکرو کې به هیلپینګ ورب ناراضي. هیلپینګ ورب ناراضي. صرف منفي یا نیگیټیو یا منفي یا سوالیه فکرو کې په سوالی منفي او په سوالیه فکرو کې به هیلپینګ ورب راځي، امدادي فعل راځي. هیلپینګ ورب چې شاید ډو او ډز دغه به موږ بیا په تفصیل سره پر دغه نه خبره کوو. نو هیلپینګ ورب په مثبت فکرو کې ناراضي، په سوالیه او په منفي فکرو کې به راځي. اوس موږ به دغه سنټنس یا جمله یا فکره جمله به موږ جوړو څنګه. د پریزنت انډیپندنت ټینس جمله به موږ جوړو څنګه. نو د دې لپاره موږ یو عام کلیه ژدو. نو عام کلیه به دا سی سبجیکټ او هیلپینګ ورب سی، او بیا به ورب سی، بیا به ابجیکټ سی. لکه دلته سی فاعل، امدادي فعل او فعل او مفعول. اول سی فاعل راشي، بیا هیلپینګ ورب راشي، بیا ورب راشي، بیا ابجیکټ راشي. نو په دغه طریقه سي ته جمله ولیکي. لکه په دغه جمله کې مثال واخلو. په دغه جمله کې دا ورب سو، دا سبجیکټ سو، او دا ورب سو، او دغه ابجیکټ سو. اوس دغه نمونه اول به سبجیکټ راځي،
بیا به ورب راځي او بیا به ابجیکټ راځي. کچېره هیلپینګ ورب نو مثبت جملې وي لکه په موږ په مثبت کې به نه راځي. مثبت جملې وي په هغه کې به داسې راځي چې سبجیکټ او بیا به ورب ولیکي او بیا به ابجیکټ ولیکي. د جملې سٹارټ به سبجیکټ وي بیا به ورب وي بیا به ابجیکټ وي او د ورب بدلته ما لیکلي فرست فارم وي. د ورب اول حالت استعمالي په پریزنت انډیپندنت ټینس کې. فاعل به بیا به فعل ولګي بیا به ابجیکټ ولګي. نو دغه قانون مطابق چې ته لدې ځخه یو کلیه جوړول غواړي نو سبجیکټ پلس ورب پلس ابجیکټ نو دغه بستا جمله وي. د پریزنت انډیپندنت ټینس جمله بستا دغه نمونه نو لتا سره به دغه کلیه راځي. اوس موږ مثالونه ورکو لږ مثالونه ورکو په ځکه سیلاندې په بورډ باندې ځای نشته. اوس हम गरीबों की मदद करते हैं मुझ वैले सीधा प्रेजेंट इंडिपेंडेंट पहचान दादे से करते हैं करता है करती हैं दस वगैरह. वी हेल्प द पुअर हेल्प्ड द बोम او دریم حالات موږ دلته اول حالت لګولې دی اول سبجیکټ راوړی دی بیا ورب راوړی دی او بیا ابجیکټ راوړی دی. د بوم مثال دی سی तुम झूठ बोलते हूँ राला डायरेक्ट बताता पता लगा प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस دی نو پدې یو ټیل الای اول د سبجیکټ ولګو بیا ورب لګو بیا ابجیکټ ولګو. اوس علی مچھلیاں پکڑتا ہے اوس پکڑتا ہے یا پکڑتی ہیں بیا بشیر راځي یا بدنجل نوم راځي د مؤنث نوم راځي. علی کیچ پیش اوس د علی سیدای سبجیکټ دی او کیچ دا ورب دی او اول حالت دی او پیش دا ابجیکټ دی. نو په دغه نمونه نو دا پریزنت انډیپندنت ټینس. خو یو خبر لزان سره نوٹ کاست هغه نوٹ دغه دی نو په پریزنت انډیپندنت ټینس په مثبت جملو کې لهی شي اټ سره به اس لیا ای اس لیا ای ای اس لګاږي. نو دا بل هغه شانو سره لګاږي لکه کوم سی تاسو قانون ویلې وي او کنه مخته بیا موږ په د کورس اپ انګلیش په نامو باندې ویډیو سي شروع کوو. نو پکې به وایي اس لچا سره لګاږي ای اس لچا سره لګاږي ای ای اس لچا سره لګاږي. لکه تاسو به سنگولر پلورل واحد جمع دا به ویلې وي دغه قاعده مطابق تقریبا نه په مثبت فکر شي یعنی مثبت فکر سي او غل شي الهي شي اټ شروع کاږي او د ورب اول حالات وي د ورب سره د اول حالات ورب سره به موږ د ورب لا اول حالات سره به موږ یا اس لګو یا به ای اس لګو یا به ای ای اس لګو. نو دغه خبره به هم پکې لازمي وي. نو دغه نن پریزنت انډیپندنت ټینس او شاید کوم په بل ویډیو کې د ورب قسمونه او د جملې سنټنس د کاند اف سنټنس د جملو قسمونه څوري دي نو پر دوه شاید ورغاړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.